ګرانو ملګرو، نن مې یو خبرې ته خیال لاړو. دا په منرلز او ماینز باندې چې کومه کیسه شروع ده، نو یو خبره راته رایاده شوه. یو دوه شپونکي وو، ګډې سرولې. دواړه یو بل سره خفه ناست وو چې مونږ خو چېرته نیکی کار نه دی کړی، نو مونږ به څنګه جنت. نو یو ورته وی یاره هغه د یو هندو را روان دی، دی به مسلمان کو، په دې به هم خدای وبخي چې هندو را نږدې شي، نو دې سره د ګډو هغه لرګي وو او په هغې یې پرې راکېښود. چې ښه وو، هندو ورته وی ظالمانو راته ووایه چې څه غواړئ یا در کوم، خو ما پرېږدئ. نو دوی ورته وی نن به مسلمانېږي که نه وجنو دي. هغه ورته بالکل مسلمانېږم، چل راته وښیه. دی یو بل ته کتلي دي، نو چل ولا نه ورته. هغه ته وی مونږ سلا کوو. نو اخوا تللی دي، نو یو بل ته وی چې یاره مسلمانېږي سړی څنګه. هغه یو ورته وی چې یاره دا خو یو کلمه ده، هغه پې وایي. نو هغه ته وی تا لا کلمه درځي؟ نو هغه وی نه ماله خو نه راځي. دی بل ته وی تا هم چېرته نه ده اورېدلې؟ هغه وی ما هم نه ده اورېدلې. وي زه بس راځه وشه کا. هغه هندو له رالو او ورته وی خدای خبر چې د کوم پیر مرید وی سپین باز ګرځه، بالکل مو مسلمانېږه. او هندو رخصت شو. زه په دې فیسبوک باندې، ټیک ټاک باندې، واتساپ باندې دا ویلاګز دي، ټول خلک په منرلز او ماینز بل باندې لګیا دي. او نورې ټولې خبرې چې کوم د دې نه مخکې وي، دا درته وایم نه، خو ستاسو به یادي. هغه ټولې خبرې روکې شوې او د منرلز او د ماینز بل راغی. اوس د منرلز او د ماینز بل چې دی، نو دا یو دوه یا درې سیاسي پارټۍ دي، او د هغې د کشران چې دي، نو هغې د یو بل لیډرانو پسې کنځلو، د یو بل لیډرانو پسې سپکې خبرې او د یو بل بېعزتۍ او داسې داسې خبرې چې لکه زه حیران شم. زه پکې بعضې کسان پیژنم او زما د هغې نه دا توقع نه وه چې دوی به دومره پرېوتي، چې دوی به دا قسمه خبرې یو بل پسې کوي. نو هغه بل په ځای پاتې شوی دی او دې پارټو د یو بل بېعزتۍ شروع کړي دي. او قومي ایشوز چې دي، د هغې نه د وړو لبې مه جوړوئ. په دې طریقه باندې تاسو پورې دا نور قومونه خاندي چې دا ستاسو کومې ریل مسلې دي او تاسو هغه پرېښي دي او په یو بل باندې را لګیا شوي او د یو بل بېعزتۍ کوئ. اوس راځو منرلز او ماینز بل ته. زه نه قانوندان یم، نه د قانون نه خبر یم، نه د سیاست نه خبر یم، خو صرف دا درته وایم چې د پاکستان ړومبی آئین 1956 خوشا جوړ شوی. آیا په هغې آئین چېرته عمل شوی دی؟ بیا په 1973 کې د ټولو پارټو په شریکه باندې د 1973 آئین منظور کو. د 1973 آئین څو ځله مات شوی دی، د ویښه مات شوی دی. آیا په هغې باندې عمل شوی دی؟ 18 ترمیم ته راځو. 18 ترمیم موږ له کومې ګټې راکړي دي؟ آیا هغه ګټې موږ اخیستې دي؟ آیا صوبې چې دي هغه اسوده حل شوي دي د 18 ترمیم په رڼا کې؟ آیا پنجاب ځان له پنجابي چیسي جوړ کو؟ موږ ځان له خپلې چیسي تر اوسه پورې جوړ کړی دی؟ جواب یې نه دی. دقسې بلا څیزونه دي چې په هغې باندې موږ د سره پوهېږو نه. اوبه چې دي، د اوبو هم یو اګریمنټ شوی دی نورو صوبو سره. دا خلک د هغې نه خبر دی. هغې کې دې صوبې ته څومره اوبه ورکړي شوي دي او عملاً دې صوبې ته څومره اوبه ورکړي. اوس راځو بل ته. آیا دا بل چې نه و، نو دا مدنیات زموږ په لاسو کې او موږ اسوده حالو، او دا بل چې راشي نو دا مدنیات به زموږ نه څوک ووسي؟ دا هغه خبرې دي بنیادي چې زموږ سیاستکارانو له او زموږ مشرانو له دې قوم ته خول دي چې موږ دې مدنیاتو سره اول څه کول، او چې دا بل راشي نو بیا به ورسره څه کوو. آیا موږ دا تیر او یا کاله چې پاکستان و، نو دا موږ د ګټو په نرخ باندې خرڅول او دې ته موږ ته کومه فایده حاصله شوې ده دې صوبې ته؟ او اوس چې دا بل څوک وسي نو موږ ته به کم تاوان میلاویږي؟ آیا زما سیاستکارانو چېرته یا حکومتونو دا کوشش کړی دی چې دا مدنیات موږ قیمتي کړو؟ ما 20 کاله په دې باندې په اخبارونو کې ولیکل، په ټي وي مې بلا پروګرامونه کړي دي، په یوټیوب مې بلا لیکچرې په دې ورکړي دي چې خدای رسول ته وګورئ، دې مدنیاتو له غم وکئ، خپل تعلیم چې دی د خپلو وسایلو سره هماهنګ کړئ چې ستاسو ماشومان
ستاسو زلمی، ستاسو پیغلې د دې معدنیاتو نه د پراډکټ جوړولو په طریقه باندې پوه شي، هغه هنر زده کړي، د فزیکس، کیمسټري، علوم په دې معدنیاتو استعمال کړي او د دې انجینیرینګ وکړي. جاپان په تا باندې پراډکټ خرڅوي، ادر باندې ګټې نه خرڅوي، ادر باندې شګه نه خرڅوي، ادر باندې فایبر آپټکس خرڅوي. نور کنټریز چې دی هغه په تا باندې سیلیکا نه خرڅوي، هغه در باندې د سیلیکا چپس خرڅوي، ادر باندې سولر پینلې خرڅوي. مونږ لا تر اوسه پورې د ګټې ته ناست یو. آیا مونږ به کله ترقي کوو؟ مونږ به چریم هغه بنیانو کې ځان نه شمارو چې مونږ دیم پراډکټ جوړ کړو، مونږ دیم نورې دنیا ته ووسو. د دې دپاره چې کوم انجینیرینګ پکار دی چې مونږ د هغه ادارو دپاره سټرګل وکړو. دا سټرګل هم پکار دی چې زما اختیار دی زما په معدنیاتو یي، خو زما په معدنیاتو د اختیار دا مطلب نه دی چې دا ګټې باغي نه خرڅوي زه به یې خرڅوم. نه، پکار دا ده چې مونږ دغه تعلیم عام کړو، مونږ د دغې دپاره ادارې جوړې کړو، انسټیټیوټس جوړ کړو. او د داسې ایشوز ده مونږ له د وړو لوبې جوړول نه دي پکار چې مونږ یو بل ته کنځل شروع کړو، د یو بل سپکاوی شروع کړو. دا د ټول قوم مسله ده، که بلوچستان دی نو د بلوچو مسله ده، که زمونږ صوبه ده نو د پښتنو مسله ده، که د پنجاب او د سند وسایل دي نو د هغې مسله ده. پکار دا ده چې مونږ به طور قوم په 21مه صدۍ کې دومره میچیورټي وښیو چې په طریقه باندې مونږ خپل کیس پریزنټ کړو او خلکو ته ووایو چیرې دا تاسو په طریقه باندې وړئ، دې کې د قوم ګټه نشته. زمونږ د دې لپاره دا سوچ دی په دې طریقه به دا مونږ قیمتي کوو. پاکستان ته به تیم پیدا وي، زمونږ صوبې ته به تیم پیدا وي او زمونږ قوم ته به تیم پیدا وي. نو دا به یو ښه لاري. خو د هر ایشو نه د فیسبوک د ټوکو لبه مه جوړوئ. تاسو د ازمیښت دپاره یو غونډه راوغواړئ په دې باندې او تاسو وګورئ چې دا فیسبوک کې څوک د ټولو نه ډېر کنځل کوي چې دی په هغه غونډه کې څه کوي او د دې پویه څومره ده. نو ښه خبره دا ده چې دا مشران په دې خبره باندې کینی او د دې لپاره یو ښکلی لایحه عمل جوړ کړي چیرې موږ به دا د ادارې د وطن کې جوړو او دا به زمونږ د مدنیت قیمتي کوي. د دې متعلقه انډسټریالایزیشن به مونږ کوو او دا به قیمتي کیږي. زه درته هغه بدې ورځې نه یادوم چې ما هم د حکومتونو ته څومره اپروچ کړی دی او ما ته کم جوابونه میلاو شوي دي، هغې ته نه ځم. خو که اوس هم مونږ کې بیداري راغلي نو دا به ښه خبره او خدای پاک دې کړي چې دا ایشوز په ښه طریقه باندې حل شي. که د اوبو ایشو ده، که د معدنیاتو ایشو ده، که د تعلیم ایشو ده او که نورې مسلې دي، د امن د ټولو نه اهمه ایشو ده. په کار دی چې په دې باندې دا مشران زمونږ کینی خپلو کې او یو کلکه لار خوښه کړي. د فیسبوک او د واتس اپ او د ټیک ټاک ټوکې دې ته نه جوړوي او په صحیح طریقه باندې دی یو منظم طریقه باندې د دې دپاره یو اواز پکار دی او هغه اواز چې دی نو هغه پکار دی چې جرګې پې وشي، غونډې پې وشي او د هغې نه پس دا فیصلې بهر وځي. نو دا به ښه خبرې. که مونږ په یو بل سره جنګونه شروع کړو نو دا به هم لکه د نورو مسلو په شان دقسې خواره وزاره پاتې شي او دا صوبه به ټول عمر په بدحالۍ کې. نو که تاسو را یو ځای شوئ او په طریقه باندې یو بل سره خبرې وکړئ او حکومت سره د نورو پارټو سره، نو زما په خیال یو ښکلې لار به روځي او د صوبې او د وطن د ترقۍ سبب به وګرځي. ډېره مننه.